بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، وقفې نه پس یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم او وقفې کې زمونږ نوي نور میلمانه موږ سره پروګرام کې شریک دي او تاسو ټلیفون په ذریعه هم موږ سره د پروګرام کې شرکت کولی شئ. زه به میلمانو تعارف وکړم. ټولو کې مخکې څنګه چې تاسو ټول پیژنئ، زموږ سره زموږ ګران وکیل صاحب یوسف علي خان صاحب ناست دی او دوی د PSDP پریزیډنټ دي د UK په سطح باندې. وکیل صاحب ډېره مننه. هغوی سره موږ سره ناست دي جلیل جان صاحب چې د ایگزیکټیو ممبر دی د UK په سطح او د PSDP په جوړولو کې د دوی یو کردار دی. دوی کینټ نه تشریف راوړی دی. نو جلیل جان صاحب ستاسو هم ډېره شکریه، تاسو نن زموږ سره شرکت وکړو پروګرام کې. او هغې سره موږ سره نصیر ستوری جرمني نه تشریف راوړی دی او ستاسو هم ډېره شکریه نصیر صاحب. او دوی جنرال سیکرټري دی د PSDP د پوره پارټۍ. نو نصیر ستوری صاحب ستاسو یو ځل بیا مننه. او بیا موږ سره زموږ فقیر لالا ناست دی. تاسو څنګه پیژنئ، مخکې هم موږ سره پروګرامونو کې راغلي او دوی هم ایگزیکټیو ممبر دی د PSDP د UK په سطح باندې. فقیر لالا ستاسو ډېره شکریه. او هغې سره موږ سره جمشید خان صاحب چې دوی لندن نه تشریف راوړی دی موږ سره، دوی مبصر دي او مشرانو کې دي د PSDP. نو جمشید خان صاحب ستاسو هم ډېره مننه. خپلې خبرې به ګرانو کتونکو موږ جاري ساتو. او وکیل صاحب له به زه ځمه، څنګه چې ما تاسو ته ویل چې د پارټۍ دوی دلته مشر دی، پریزیډنټ دی او دوی یو پروګرام هم ارګنایز کړی دی په 4 جولای باندې. نو زه به هماغه خبرې ما ګردیوال صاحب نه چې څنګه وکړې په UK په سطح باندې ستاسو چې کوم دا پروګرام کیږي لګیا دی، په هغې تاسو لږه رڼا واچوئ. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. طیب خانه ستا ډېره مننه. او تاسو سره زموږ خو پیر صاحب لال پیر صاحب هغه یې ډېره شکریه ادا کوم. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ له په دې پروګرام کې دعوت راکړه. او بیا زموږ میلمانه د جرمني نه هم راغلي دي، ګران میلمانه دي. نو هغوی ته په خیر عالم وو، د هغې دپاره تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دا وخت راکړه، دا موقع راله کړه. بیا دې سره مشر پیر صاحب زموږ پیر علاالدین خان صدیقي صاحب، هغوی خو بیا د هغوی خو ټول جهان عمره مننه چې هغوی موږ ته د پښتنو ته دا تحفه راکړې ده، پروګرام موقع راکړې ده. او بیا هغوی ته په خیر عالم وو چې خدای پاک په روغ صحت سره په خوشحالۍ سره پاکستان نه راوستل. لاړل بیا دلته کې یو زموږ په سر باندې هغوی سورې د خدای پاک دایم او قایم لري. او موږ ټول پښتون قام نه چې بلکې ټوله نړۍ مسلمانان د هغه احسانمند دي، ځکه چې د دې TV په ذریعې باندې پښتون قام ته د پښتون قام تاریخ، د پښتون قام ثقافت، د پښتون قام د روایاتو او د پښتون قام عنعنات هر څه چې کوم موږ یادوو دا هر څه وړاندې کېږي. او دغه شانته کې زموږ د مقدس دین بیان هم په دې باندې زموږ پیر صاحب لال پیر په پښتو ژبه کې ورکوي. طیب خانه زموږ ګوند د پښتونخوا ټولنیز ولسولیز ګوند پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي، په دې باندې کې به دلته کې زما مشران ملګري دي، جلیل خان دی او نسیم ستوری دی، د کبیر ستوري صاحب زوی دی. نو دوی په دې باندې کې په تاریخ باندې کې زما نه په دې باندې ښه داسې عبور لري چې دی دا شی دی په پریکټیکل کې دی په مخ کې شوي دي او دی جوړ کړي دی. په تفصیل سره خبرې وکړي. زه به د دلته چې کوم ګوند مونږ جوړ کړی په 28 دسمبر د تیر شوي کال. طیب خان، زه چې د خپل ګوند له راځمه لغون ته کې یو به سره داسې په شا ځم چې مونږ پښتانه یا ټوله دنیا قامونه یا د ټولې دنیا تاریخ که مونږ ګورو، د دنیا په د نړۍ په تاریخ کې د دنیا د قامونو ډېر عظیم رول دی. او قام د هغه خاورې، د هغه سیمې، د هغه منطقې هغه وګړو ته وایي، هغه خلکو ته وایي چې کوم په هغه خاوره باندې کې د زرګونو کالو داسې آباد وي او هغه خلک ځان ته یو عنعنات لري، یو ژبه لري، یو روایات لري، یو ناسته ولاړه لري، یو د مخ مشاهدې یو بل ته نږدې ورته وي. او هغه خلکو رسم رواج سره یو وي، دود دستوري سره یو وي، کړو وړې سره یو وي، او ګټه او تاوان سره یو وي، اوبې سره یو وي. دغه خلکو دې ته قام وایي. دوی چې په کومه خاوره باندې آباد دي هغې ته وطن وایي، هغه د دوی وطن وي. کومو قامونو چې خپل وطن ساتلی، د پردو د یرغلونه ساتلی، آباد کړی، هغه وطنونه نن هغه قامونه ساتي. چونکې زموږ مشرانو موږ ته یو وطن جوړ کړو او په دې خاوره باندې کې د امو نه واخلې تر مارګلې پورې تر کلونو پورې د زرګونو کالو هسې آباد وو. هغوی دا وطن موږ ته په ډېرو قربانو، په ډېرو شهادتونو او د ډېرو غازیانو په قربانو په نتیجه کې دا وطن موږ ته پرېښو، نه چې موږ ته چا په زکات کې راکړو. د دې وطن
د ګټې دپاره د دې وطن د تحفظ دپاره د دې وطن د بچو د ښه مستقبل لپاره د پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ مشرانو په یو اتیا کې دا ګوند جوړ کړو بیا هغه پیغام موږ له دلته راغی چې موږ دا پیغام څوک موږ دا منشور وکړه دا پروګرام وکړه نو دې نه مخکې لکه نورې پارټۍ داسې شته هغوی ته موږ احترام لرو هغوی په خپل ځای باندې کار کوي خو پښتون سوشل ډیموکراټک پارټي چونکې د ټولو پښتنو د ریونیفیکیشن د ټولو پښتنو د وحدت او د ټولو پښتنو په پښتون خاوره باندې کې د پښتون د واک اختیار خبره کوي او د احمد شاه بابا د لوی وطن خبره کوي په دې وجه باندې کې ما د ټولو نه مخکې خپله سینه پرانیستله او ما څپلۍ چړیاونه راکړل چې زه به چې د احمد شاه بابا وطن دپاره به چې څه قسم له قرباني موږ دا په ټوله دنیا کې کوو نو موږ کوشش دا دی زموږ هلې ځلې دا دی چې موږ په بین الاقوامي نړۍ کې د یورپ په دنیا کې خاص کر د پښتنو وکالت وکړو د پښتنو نمایندګي وکړو د پښتنو ستونزې بین الاقوامي دنیا ته بین الاقوامي برادري ته مخامخ وړاندې کړو او د باچا خان د امن د فلسفې لاندې وړاندې کړو چې تر څو پورې موږ نه کیدی شي چې امن تر څو پورې پکار دی اوس که زموږ خبره بیا ونه منلی شي موږ باندې مازدیګر شي نو بیا خامخا یو سړی یو ټوپک ته یو ډانګ ته یو لول ته لاس کوي چې را خو زما کور د تا پې قبضه کړې ده ما خو تا سره په سمه خبره نه کوله چې ته پې نه پوهېږې نو بیا خو بل شان خبره کوو نو موږ تر د جذباتو نه کار نه اخلو موږ د علم په رڼا کې د خپل وطن پښتون کام وکالت کوو نو دا پښتون سوشل ډیموکراټک پارټي په یوګه کې چې کوم ده څنګه موږ پرانیستله نو موږ په هغه ورځ باندې کې په هډسپیډ کې تنظیم جوړ کړ بیا موږ لړو بری ته موږ په بری کې تنظیم جوړ کړ بیا زموږ ملګري په مانچسټر کې موږ هلته لړو تنظیم جوړ کړ بریډفورډ ته رالو په بریډفورډ کې تنظیم جوړ کړ بیا دلته کې موږ لړو ساوثهمپټن ته ساوثهمپټن کې موږ تنظیم جوړ کړ اوس موږ دا پروګرام داسې جوړ کړی چې په کرولي کې او دلته کې ملګري غواړي نو موږ په برمنګم کې تنظیم هم خلاصو او چونکې د پښتنو مشرانو د جدوجهد په نتیجه کې د صوبه سرحد نوم پښتونخوا خیبر پښتونخوا ایښی نو بیا موږ له یو نوم یو حصې له راکړی شوی دی د هغې په خوشحالۍ کې او د پښتنو ته چې دا کومې ستونزې مخامخ دي په هغې باندې کې د عقل شریکولو لپاره موږ پښتون سوشل ډیموکراټک پارټي په 4 د جولای باندې تاسو هم د پښتنو مشران د تحریک انصاف سره اړیکې لرئ خو د پښتنو مشران تاسو ته هم دعوت درکړی د دلته کې یو تنظیم دی پښتون لویه جرګه هغوی ته هم دعوت ورکړی په یوکې کې دی د برټش پښتون اسوسییشن د هغوی ته هم دعوت ورکړی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته هم دعوت ورکړی عوامي نیشنل پارټۍ ته هم دعوت ورکړی دلته کې د پاک پښتون د خټکو یو تنظیم دی هغې ته هم دعوت ورکړی خوشحاله ادبي ټولنو ته هم دعوت ورکړی دلته کې انجمن د پښتنو انجمن دی ما او وکیل راتلو وخت هغوی ته موږ دعوت ورکړی موږ ټولو د پښتنو تنظیمونو ته غیر سیاسي او سیاسي ټولو ته دعوت ورکړی چې راشي چې د خپل کام په دې مسلو باندې خپله موږ وغږیږو عقل سره شریک کړو که چېرې څوک په غلطه باندې یا د چا په خبره کې چاته څه چالاکي ښکاري یا د چا په خبره باندې کې د چا سر نه خلاصېږي چې موږ سره کینو یو ځای او په ورورولۍ سره او په خوشحالۍ سره او په عقل سره د خپل کام د ستونزو د حل کولو لپاره یو ایجنډا مخې ته کیږو